السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. انس رضی الله تعالی عنہ فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي درې خصلتونه دي چا کې چې رالل نو دا به مومي دي په وجه باندې د ایمان خوږوالی. من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما، دا چې الله او رسول محبوب وي دته د ما سوا سیزونو نه. ومن احب عبدا، او څوک چې محبت کوي یو بنده سره، لا يحبه الا لله، محبت نه کوي مګر د الله د رضا دپاره. ومن یکره، او څوک چې ناخوښه ګڼي ان یعود فی الکفر، چې ور داخل شي کفر ته، بعد ان انقذه الله منه، پس هغې نه چې الله ته دله نجات ورکړی دی. کما یکره، لکه څنګه چې دی ناخوښه ګڼي ان یلقا فی النار، چې ور وغورځولی شي ورته. د حدیث کې دا خبره ذکر شوه چې د ایمان خوږوالی دا به هغه کس ته میلاویږي چې دا درې خصلتونه پکې، دغه کم درې خصلتونه چې بیان شو، چې الله او رسول سره محبت، او د بنده سره محبت د الله د رضا دپاره، او دغه شانته د کفر او د بېدینۍ او د ګناه د هغې نه نفرت. د ایمان حلاوت شیخ محی الدین رحمت الله علیه فرمایي چې دې ته ویلی شي چې د بنده ته په طاعاتو کې لذت حاصلیږي او د ته پکې خوږوالی محسوسیږي، او دیني مشقتونه او تکالیف چې کله دی برداشت کوي نو دا به پکې خوشحالی، او دنیاوي معاملې باندې به دیني معاملې له ترجیح ورکوي. نو د انسان د ایمان هغه خوږوالی وسکه، او مؤمن ته به دینی تکلیف کې یو خوند ملاویږي چې هغې ته د ایمان هغه حلاوت ویلی شي. قاضي بیضاوي رحمت الله علیه هغه فرمایي چې د ایمان حلاوت دې ته ویلی شي چې دا یو عقلي خوند دی. لکه څنګه یو مریض هغه دوایي خوري نو د دوایي نه خو طبعا نفرت دی، خو عقل ورته دا وایي چې دا دوایي وخوره نو ته به جوړ شي، روغ به شي، او بیا به خوشحاله راحت به یې دته تکلیف ورنه لري شي. نو دغه شانته دا مسلمان به د الله د اوامرو او د نواهیو دا د دې خیال بساتي، اوامرو باندې به عمل کوي، نواهیو نه به ځان بچ کوي. نو دې کې به اگر چې دته تکلیف میلاویږي، لیکن دې تکلیف کې به دته یو خوند میلاویږي، او دغه یو عقلي تلذذ دی. جمهور علما کرام فرمایي چې د حلاوت نه مراد د یو امر محسوس دی، او دا د قبیلې د وجدانیاتو نه دی، دې باندې زړه ژوندی وي، روح پې تازه وي. نبی علیہ السلام فرمایي ګرځولی شوی دی یخوالی د سترګو زما په مونځ کې، یعنی د مونځ په وجه باندې ما ته راحت محسوسیږي. بلال رضی الله عنه په سخته ګرمۍ کې به په ګرمو شګو باندې مکې مشرکانو ورواچو، هغه به بیا هم احد احد چغې والې چې الله یو دی، دې کې به هغه ته یو خوږوالی محسوسېده. الله او رسول د دواړو سره محبت په دې حدیث کې دا جمع شوی دی، ځکه چې دا یو بل سره لازم ملزم دي. د محبت بیا خپل اقسام دي، یو ته محبت الشهوت ویلی شي، لکه د زنانو سره محبت، د خوراک څښاک سره محبت. دویمه محبت شفقت ورته ویلی شي، لکه د اولاد سره د پلار مینه محبتي. دریم چې کوم دی محبت الاخوت الدینیه، د عامو مسلمانانو سره محبت ساتل د الله د رضا دپاره. څلورم دی محبت العبودیت، د الله سره دا محبت ساتلی کېږي چې د الله عبادت پکې. اول به انسان د الله سره محبت ساتي، او بیا به د الله د رضا دپاره د یو نیک عمله دینداره انسان سره محبت ساتي. او د حلاوت د ایمان ډېر اسباب دي، یو څو پکې دا دي چې د الله او د رسول سره به د انسان محبت وي، او د مؤمنانو سره به محبت وي د الله د رضا دپاره، او دغه شانته کفر او شرک او بېدیني او ګناهونو دې نه بې نفرت وي. عباده ابن صامت رضی الله عنه خپل زوی ته وصیت کوي چې د خیر او د شر په تقدیر باندې ایمان لره، دې سبا تا ته د ایمان هغه خوږوالی محسوس شي. الله پاک دی د ګروپ ټول ملګري د حادثاتو نه بچ کړي، او الله دې مشکلات حل کړي.